د نشه یي توکو د قاچاق وړونکو او پلورونکو پر ضد د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت ځانګړو ځواکونو مبارزه دوام لري. د ځانګړو ځواکونو مسؤلین د خپلو مسؤلیتونو په رڼا کې د یو مهم عملیات د پیل پریکړه کوي. سلامت شې وروره، یو 10 نفره ملګري 2 موټره او موده کس یو چوکه لري. سمه ده وروره، صحیح ده انشاءالله. ملګرو آماده یئ؟ موږ او تاسو یو عملیات لرو. هر ملګري ته چې کومه وظیفه سپارل کېږي په پوره ځیرکتیا سره باید خپله وظیفه سر ته ورسوي. هېڅ ملګری باید دا کوشش ونه کړي چې خپله وظیفه کې غفلت وکړي. سمه ده؟ ځو له خیره. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت زړورو ځانګړو ځواکونو ته د دندې تفصیل وړاندې کیږي. د دغه طرفه څخه موږ ورته ورځو چې یو موټر دلته درېږي، دغه دروازه د کور ده. بل موټر به دلته ورته درېږي چې دروازه یې دغه ده، د کور دروازه دغه ده. دا مجاهدین به دلته آمادګي ورته نیسي او د دغه موټر مجاهدین به دلته آمادګي ورته نیسي. د پلان جوړونې مجلس د دقت او ښه نظم څرګندوی دی تر څو د نشه یي توکو او الکولي مشروباتو قاچاق وړونکي او پلورونکي د قانون منګولو ته وسپارل شي. نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د ځانګړې عملیاتي خطې د کشف امریت یو راپور درلود چې د 5مې حوزې په ساحه کې ده. نو دلته موږ راغلي یو، په دغه ساحه کې به اوس دغه عملیات ترسره کوو او دغه خلک به د قانون منګولو ته سپارو. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت ځانګړي ځواکونه شپه او ورځ د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې هلې ځلې کوي. د نشه یي توکو د پلورونکو او قاچاق وړونکو پر وړاندې عملیات د پوره دقت سره مخته وړل کیږي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د ځانګړو قطعاتو ریاست اړوند ځانګړي عملیاتي قطعې لخوا د کابل ښار په 4مه، 5مه او 10مه ناحیو کې عملیات ترسره شول چې د عملیاتو په پایله کې 34.5 کیلوګرام چرس، 80 لیتره الکولي مشروبات او ترڅنګ د قاچاق لپاره تیار شوي زرګونه خالي بوتل کشف او ونیول شول. په تړاو 4 تنه هم نیول شوي چې له څېړنو وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. په اړه یې مولوي احمدالله سعد زړګی داسې وایي: په یادو عملیاتو کې 4.5 کیلو چرس او 80 لیتره الکولي مشروبات ونیول شول او 2000 خالي بوتل ونیول شول چې دوی غوښتله چې په یادو بوتلانو کې شراب سره ځای پر ځای کړي. په دې تړاو باندې 4 کسه مظنونین نیول شوي دي چې هغه به د څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.